عام خلک د کمیشن نه څنګه فائدہ اوچته یعنی عام خلکو ته د کار فائدہ څنګه رسید؟ موږ سره 10 کمشنرز وي 10 commissioners are working in the commissions بیا هغه لاندې جی انسپیکټرز وي بیا هغه انسپیکټرز خپل ټیم وي نو دا خپل یو اټونومس باډي وي نو هغه جی لګیا شي په هغه کمپلاینټ باندې هغه ایون ا سنگل کمپلاینټ هم په کمیشن کې نه اګنور کیږي لکه مارننګ کې جی ماته بنو الته صرف په فیسبوک باندې ما یو پوسټ وکړ چې وومن اینڈ چلډرن هاسپټل کې اکسیجن نشته In a meanwhile, Malasi telephone uchetka my health secretary the call ukachi sir there is no oxygen. Health secretary Lasi commissioner the call ukabanuke and within 15 minutes you know to 20 cylinders hospital the ladal. No matlab da ji sirf complaint da रात जल्दी पर कौंसल के और बिया कौंसल is take immediate actions. نن سبا چې کوم سچويشن دی د کرونا وایرس یا د کووډ 19 په دې کې په هسپتالونو باندې هسه هم ډیر زیات فشار دی بوج دی په مریضان ډیر زیات دي ډاکټران هم کم دي سہولتونه غشانت نشته خیبر پختونخوا کې د دې د صحت محکمه چې د کم سره تاسو کار کوي نو څنګه د معاملات هندل کوي ټول نه فرست کوم یو کمپاین سٹارټ ک تھرو میډیا چې دای ته مونږ خیو چې څنګه بس تاسو دغه بیماری نه ځان بچ کوئ څنګه به تاسو ماسک لګوئ لاسونه به څنګه وینځئ ایون په ټي وي باندې هر 15 منټو پس دا ایڈورټایزمنٹ چلیږي ایون دای ته مونږ دا خیو چې لاس په تاسو کومه طریقې سره وینځئ بیا سیکنډ دا چې په پیرافریز کې چې څومره کار اوس دې ټایم دا ګورنمنت کې یې لګیا دی فلی equipped ambulances مونږ پیرافریز ته ورکړ بیا مونږ کوارنټاین سنټرز پیرافریز کې ټرایبل ایریاز کې مونږ ټولو نه زیات کوارنټاین سنټر جوړ کړ که تاسو جمروت ته وګورئ تاسو لنډی کوتل وګورئ تاسو جنوبي وزیرستان وګورئ ایک دی ټایم دی کې پی ټولو نه غټ کوارنټاین سنټرز موجود دي بیا چې کوم پیشنټس الته مونږ وګورو چې سیریس دي اند هغه غواړي چې غټ هاسپټل ته دی هغه شفت شي بیا اې لپاره سپیشل امبولانسز دي هغه مونږ اورډینری امبولانسز کې د علاقو ته هم نه راولو دي هغه خپل یونیفارم وي خپل سپیشل امبولانسز وي بیا on the first preference دی نه مونږ بلډ سیمپلز والو یعنی زموږ کوشش دی سمینه چې مونږ دی ته هر قسم فیسیلیټیز ورکو خپل لیمیټډ ریسورسز کې خو بیا هم ځنه سیزونه مونږ نه میسینګ شي کوشش لګیا دی چې څومره مونږ په دې کووډ 19 باندې کنټرول والو څومره اویرنس جوړ کړو چې څو پورې اویرنس سمینه نه داسې نه کنټرول کیږي او اویرنس یو داسې علاقې سره چې هغه خلک اس منلو ته تیار نه دي ماسک اچولو ته تیار نه دي گلوز اچولو ته تیار نه دي لاس وینځلو ته تیار نه دي دا څه خبره هم نه مني نو په دې حالات کې 1,30,000 پیشنٹ آئی تھنک اٹ از دا سکسیس آف دا گورنمنٹ چې په 22 کروڑ کسانو کې 1,30,000 پیشنٹ شي نو زه وایم چې دا زما د گورنمنٹ از ا ویری ګډ افورټس which it's doing for the COVID-19 چې کله د پینډیمیک یا وبا شروع عام شو او په پاکستان کې هم خوره شو نو په هسپتالونو باندې چې کله رش ډیر زیات شو میټرنټي وارډز بند کړي شو کنه تاسو دې ته څه ګورئ آیا لاول نه بي ایچ یوز یا د بنیادی چې کوم د هیلث مرکزونه دي دا په قبایلی علاقو کې په کلیوالو علاقو کې ډیر کم دي یا کشته دلته کې ډاکټران یا ټرینډ دایانې هم نشته دي ګبیا هسپتالونو کې هم د غشانتي وارډز بند شي نو حکومت بیا د صوبې څنګه د معاملې ته ګوري هغه بیا څه سہولت بیا ورکړي دي ته زلت تاسو کریکټ کا کله هم په یو بي او جی کې یا ډسټریکټ لیول باندې یا په غټ علاقو کې کله هم میټرنټي وارډز نه دي بند شوي it is only a misinformation او ان ار ایچ کې زموږ میټرنټي وارډ بند شوی ولې چې الته 15 سټاف چې هغه ټول کووډ پوزټیو راغلي و ایون ډاکټرز نرسز نو صرف هغه میټرنټي وارډ بند شوی دی بل میټرنټي وارډ چې په یو علاقې کې هم نه دی بند شوی د کوم میټرنټي سہولتونه په ټرایبل ایریاز کې یا پیرافریز ایریا کې یا تاسو یو کلو کې او زمونږ چې د شهري علاقو په شان نه دي خو الته موږ سره ټرین تاسو بیانې هغه فولي ټرین دي هغه چې کله داسې ډیلیوري کیسز راشي نو دی آر پرووایډ په خپل کورونو کې سنټرز جوړ کړی دي ګورنمنت دا وکړي چې دا څومره میډ وایز وي دا ټول ډیټا کلیکټ کړه چې په کلو کې کومه میډ وایز کارونه کوي بیا هغه ته د فولي ټرین کړي
چې ټرین کړي بیا د ته لایسنس ورکړه نو هغه دیتا هر قسم سہولتونه یا میډیکل اسسټنټ ورکړي زمونږ چې یا ډیر زیات فلاس دی پکې ډیر زیات ریکوایرمنٹ نه کا پکار دی خو بیا چې موږ خپل ریسورسز ته وګورم زه خپل غریب حکومت ته وګورم نو بیا مخه کې د کوم سکیل باندې موږ کار کوو اٹ از ناٹ ویری سیټسفیکټری بٹ اٹس ناٹ ویری ډیسپوینټینګ لګیا یو اویرنس پروګرامز چلیږي د ته میډیسن په ټایم باندې ملاويږي امبولانسز 1122 زموږ اوس ریسکیو یو سروس سٹارټ شوی دی هغه اوس په کلو کې هم هغه فلی اکوپډ امبولانسز دي بیا که داسې څه کیس راشي هغه کیس بیا within no time we are trying to shift to the big hospitals so we are trying our best زموږ خپل کوشش دا دی چې هر قسم د هیلث سہولت موږ خپل خلکو ته ورکو چې څومره کېدی شي خو دا انفورچونیټلی دا پینډیمک دومره زیات تیزی سره پیلاویږي چې لګیا دی چې ما خیال کې یو حکومت ته هم په دې باندې کنټرول کول مشکل دي یو بل تپوس به د خزو د صحت په حواله سره کومه قبایلی ضلع وز د خیبر پختونخوا برخه دي ضلع دي هلته کې خزو ته خصوصا قبایلی خزو ته خو مخکې هم هغه شانت د صحت سہولتونه نه خو وس چې د صوبې برخه دي او صوبه به ذمہوار ای چې هلته کې هم هر قسمه د صحت سہولت خزو ته ورسي سب پروګرام سب پلان دی د صوبای حکومت سره چې هغه به د صحت سہولتونه خزو د پاره الته کې د هغه په علاقو کې ورسي زموږ چې فارمر هیلث منسٹر او ډاکټر هشام انعام الله خان هغه چې داسې پالیسی سپیشلی فار د ADPs او د ټرایبل د لپاره جوړې کړې چې هغه یو تن هم دینه اول په هیلث کې نه جوړې کړي انصاف سہولت کارت دی کې لس لکونه بررسه علاج هغه هر پیشنټ ته مفت دی سپیشلی خواتین د لپاره دا دی چې هر کتا سو میجر سرجری وی کدی میټرنټی سم مسلې نو دی ته 10 لک روپۍ رسا ایون دی دا کارت ټول نه غټ هاسپټلز کې هم دی دا اویل کولای شي بیا سیکنډ هر DHQ هاسپټلز کې میټرنټی وارډز موجود دي جی میټرنټی وارډز دي بیا میډ وایفز دي نو چې څومره جی کوشش کېدل شي لګیا دي بیا چې میډیکل کالجز اینڈ نرسنګ کالجز د کې روان دي په کرک کې په هریپور کې د جنوبي وزیرستان غونډې علاقې کې د میډیکل کالج جوړول په یک سپیشل د خزو میټرنټی وارډز جوړول جی دا آی تھنک اٹس ا ویری ګډ اچیومنٹ دا ټول سيزونه جی لګیا یو کوشش کوو چې خپل زموږ زنانه چې دي هر طریقې سره موږ فیسیلیټیټ کو هغه تاسو ته پته ده زنه کلچر ریسټرین داسي دی ټایم د پاکستان حکومت جی دومره په شهري علاقو باندې توجه نه ده چې څومره مرج ایریا ته دي او بجټ کې یو غټ پورشن دی لپاره مختص شوی دی نو هوپفول چې په کمینګ ایئرز کې به مرج علاقو کې نور هم کافي کار وشي په هسپتالونو کې د خزو ډاکټرانو پوسټونه پوره کولو د پاره یا هغوی لري علاقو ته لیږلو د پاره سدي پلان د صوبایي حکومت سره شته خصوصا به ځکلیوالي علاقې یا د کم جهل ته کې خود سره ډاکټران زی هم نه تلل هم نه غواړي بالکل جی تاسو دا ډیره خبره جی هایلایټ کړه اوس زموږ جی ګورنمنت یو ډیر ښه اکشن اغسته دی اکارډینګ ټو د ډومیسایل چې د کوم زی ډومیسایل وی هغه ډاکټر به هم ایریا کې کار کوي دی باندې اول ډیر زیات objection start شوی اگر ډومیسایل د جنوبي وزیرستان دی this consultant will go and serve in the جنوبي وزیرستان کا هغه د بنو دی هغه به بنو کې کار کوي کا هغه د باډي دی نو هغه به باډي کې کار کوي انیشلی فور ډاکټرز د باندې ډیر زیات شور جوړ کا د تللو ته تیار هم نه ول خو بیا ګورنمنت او ول چې کوم ډاکټر چې د علاقو ته نزي یا الته کار نه کوي هغه به جاب نه فارغ شي نو بس دا کارونه and they will not give a transfer before 3 years نو هر قسم کنسلټنټ بزیجی او 3 کال به په دې ریفرنس کې کار کوي نور هم چې داسې سيزونه لګیا دي سپیشلی هغه د میټرنټي هغه کې تاسو وګورئ جی نن سبا یو عام کله ورته وایي یا DHQ هاسپټل په کلو کې دی ایک هم جی اپیډیورل پینلیس ډیلیوري پینلیس ډیلیوري جی انټروډیوس کړه نو دا زموږ د ګورنمنت یو غټ کار دی چې هغه کوي لګیا دي بیا ایون زموږ د میډ وایفز چې دي they are working 24 hours کدی ته شپې یو بجې هم کال راشي نو she has to serve the patient
شپې 1 بجې به هم دا هغه میډیکل ټریټمنټ ښځې ته ورکوي. نو ګورنمنټ جی لګیا دی، داسې نه شي کېدلی جی چې بس دا یوه ذمہواري د ګورنمنټ دا او ګورنمنټ به یې کوي، عوام به هم په دې کې جی فلی کوپریټ کوي، نو بیا به جی څیزونه صحیح کېږي. په کووډ 19 کې زه پرسنلی جی بنو ته تللی یم، ما یو هاسپټل کتلی دی چې آیا د پریکاشنز کوي لګیا دي، د زنانو څه سچویشن ده، چلډرن اینڈ وومن هاسپټل کې څه سچویشنز دي، الته کوم اکارډینګ ټو کلچر الته لګیا دي، لیډي ډاکټر موجود دي که جنټس ډاکټر موجود دي. نو کوشش جی هر یو تن کوي لګیا دي، خو لږ به ټایم علي. ډیره مهرباني تاسو آسیا خان، تاسو مونږ له ټایم راکو او د صحت په حواله سره تاسو مونږ سره خبرې وکړې. حکومت په دې وخت کې د صوبې سره لګیا د کارونه کوي. تاسو ډیره مهرباني، بیا به هم تاسو له تکلیف درکو، وخت په تاسو نه اخلو. دغه شانتي د صحت په حواله سره موضوعات باندې تاسو ډیره مننه.